درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. ګل اغا شیرزی، سرحدونه او قبایلو چارو وزیر محمد شفیق ګل اغا شیرزی وایي ما د بیا رغونې برخه کې د بلډوزر لقب اخیستی ده، سولې ته هم کار کوم او د سولې په خبرو کې ونډه غواړم. پیدران له اجرایي رئیس عبدالله وروسته یو بل نومان عبداللطیف پیدران هم غبرګون ښودلی او ویلي دي چې کمیسیون د خپلې دندې په اجرا کې ناغېړي کړې ده، پایلې به هېڅکله ونه مني. جان بس ټاکنو کمیسیون له لوري د ټاکنو لومړنیو پایلو اعلان ته په غبرګون کې د امریکا سفیر ویلي د کمیسیون له لوري اعلان شوي پایلې نهایي نه دي. جان بس پر خپل رسمي ټویټر پاڼه د ولسمشري انتخاباتو پایلې د اعلان هرکړی کړی، خو د ده په خبره دغه پایلې نهایي نه دي او وروستیو نتایجو ته لا څه ګامه پاتې دي. نوموړی وایي اوس باید ټول ټاکنیز ټیمونه او ډلې د شکایتونو کمیسیونو پرېکړې ته انتظار وکړي. حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو غړی مولوي حمدالله ترخیل له 18 کاله بند وروسته د ګوانتانامو له زندانه خوشي شوی او تېره ورځ له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. غني د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو له اعلان نه څو ساعته وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غني وایي نور هیڅوک د ټوپک په زور پر خلکو حکومت نشي کولی. نبی ولسمشریزو ټاکنو ته نومان او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیزه ډله وایي ټاکنو کمیسیون د یو ټیم په پلویتوب د لومړنیو پایلو تر عنوان لاندې له درغلیو ډکې پایلې اعلان کړي دي. بلاول بوټو زرداري د ډسمبر پر 20 په پیښور کې د ګوند غړو ته په وینا کې ویل د احتساب قومي اداره پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف جوړه کړې وه. طالبانو د کندوز ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د شوروي په سیمه کې تېره ورځ د حکومت لوري په موټر ریز کاروان بمي چاودنې او بریدونه کړي دي چې ګڼ مالي او ځاني زیانونه یې اړولي دي. امریکا د ناټو د ملکی سفیر مرستیاله سوله د افغانستان تر ټولو مهمه اړتیا بولي او ټینګار کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اساسي چاره ده. کمیسیون د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان سره بحث د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته سپارل شوی دی او د یاد کمیسیون مکلفیت دا دی چې د قانون په چوکاټ کې عدالت تامین کړي. مالی وزارت وایي له نړیوال وجهي صندوق سره یې کړې مهمې ژمنې پوره کړې. سږکال د دولت عواید 209 میلیارد افغانۍ شوی او د پرختیایي بودیجې هم 93% لګول شوې ده. ډاکټر عبدالله د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه جدي غبرګون ښودلی او ویلي دي چې پرې به نږدو تر څو جعلي او له درغلیو ډکه ډله بیا د ولس سرنوشت وټاکي او د ولس په سر به حاکمه شي. کندهار د کابل کندهار په لویه لاره کې د غزني ولایت په حدودو کې د طالبانو برید 11 عسکرو ته مرګ ژوبل اړولی او ګڼې شوبلې ویجاړې کړي دي. د پکتیکا حکومتي مسؤلین وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د حقاني شبکې 18 غړي وژل شوي دي. د کندوز اوسیدونکي او چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د نوي طالبانو جذبولو او روزنې په موخه د امام صاحب ولسوالۍ په ځنګل کې ستر مرکزونه جوړ کړي، خو بل لور ته طالبان بیا دغه څرګندونې په کلکه ردوي. د سوریې په جنوبي ولایت ادلب کې د پرون راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سختې خونړۍ نښتې روانې دي چې د راپورونو له مخې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي یو ځانمرګی له موټر بم سره نیولی او په دې سره یاد ولایت کې د خونړۍ پیښې مخه نیول شوې ده. ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ګواښ کړی که نن د مرغومې له لومړۍ نیټې راهیسې څوک په راکړه ورکړه کې د افغانیو پر ځای کلدارې استعمال کړي قانوني چلند به ورسره وشي. غني ګډ حکومت مشر اشرف غني وایي د افغانستان اقتصاد باید برېښنایي شي. نوموړی بیګا ماښام د افغانستان د ډیجیټل کولو او معلوماتي ټکنالوژۍ په 15 کانفرانس کې ویل له 2018 زیږدیز کال راهیسې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځینې بنسټیز بدلونونه راغلي دي. افغانستان 2 ورځې وړاندې د افغانستان زعفرانو په 8 ځل لومړی مقام خپل کړ، خو د زعفرانو کاروباریان وایي لا هم د افغانستان زعفران قاچاق کیږي او د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو مارکیټونو ته وړل کیږي.
هند کې غیر مسلمان وګړو ته د تابعیت پر سر د راپورته شوي اعتراضونو لړۍ له تیرو شاوخوا 3 اونیو راهیسې روانه ده. ځایي خبرې سرچینې وایي د هند په اترا پردیش ایالات کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو په تازه شخړو کې 9 تنه وژل شوي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه مهم او لنډو خبرونو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ.